नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खामोशी मुजाहरों में मशवरा करी। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लज़ीना युअज़ूना अल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना युअज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनात बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नल किताब वस्सुल्तान सयफ्तरिक़ान व सयकूनु अलैकुम उमरा इन असयतुमूहुम क़तलूकुम व इन अतअतुमूहुम अज़ल्लूकुम। क़ालू फ़कैफ़ नस्नअु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल कमा सनअ अस्हाबु मूसा नुशिरू बिल मनाशीर व हम्मिलू अलल ख़तब मौतुन फ़ी ताअतिल्लाहि खैरुन मिन हयातिन फ़ी मासियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हुए हो तुम, अब होश आने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, इन्हीं माजी के राहों पे पलट जाने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने किश्तियां उंदलस के साहिल पर, मुसलमानों वही तारीख दोहराने का वक्त आया। नबी की आबरू बाकी रहेगी, तुम भी बाकी हो, वगरना फिर गुलामी में उलझ जाने का वक्त आया। सुनो ये रोज़े अतहर से क्या आवाज आती है, मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। मुहतरम मुकर्रम सदर जलसा, पदग मजलिस की तशरीफ फरमा, मुनाज़िर इस्लाम, मुनाज़िर अहनाफ, बिरादरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम महमूदी से हफिज़हुल्लाहु व रआह, अकाबिर उलमाए किराम, ददी जलसी मुंतज़िमीन, द जमीयत उलमाए इस्लाम और द जमीयत तलबा इस्लाम और द आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, डेरो ग्रानो कारकुनानो जवानानो और दे अल्लाह रब्बुल आलमीन प दीन बांदे मयनो मुसलमानानो रुणो। नन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत पौनवान बांदे चिदा को माजी मुशान जलसे आम मुनाक़द शवे दे। मुंगा
د خپل حبیب پاک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره د خپل محبت اظهار کو، د خپل وفاداری اظهار کو. باقی بے وفا مسلمانان د کفارو په غیږو کې پراته دي، د دنیا په مستو کې مست دي. د مدینی جانان یې ير کړی دی او د مدینی د جانان سره د وفاداری اظهار نه کوي، د بے وفای اظهار ورسره کوي. مونږه خپل آواز پورته کوو، مونږ د الله رب العالمین د ازمکه گواه کوو، مونږ د الله د اسمان گواه کوو، مونږ دا کانی او بوټي او دا کائنات گواه کوو. اے کائناتو، اے مخلوقاتو، تاسو گواه شئ مونږ د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم سره عشق او محبت لرونکي خلک یو. زمونږ په وس کې نن صرف راغونډېدل دي، نن صرف پر امن چغه پورته کول دي، نن د پاکستان په خاوره باندې د ختم نبوت د دفاع آواز پورته کول دي، نن د ناموس رسالت د قانون دپاره خپل ځوانۍ پیش کول دي. زمونږ په وس کې دا ده مونږه د عالم کفر د وسایلو مقابله نشو کولی. مونږ د پاکستان د حکمرانانو د هغې سره په پارلیمنټ کې خلق ډېر دی، د هغې په پشت باندې بین الاقوامي قوتونه ډېر زیات ولاړ دي، خو د هغې هر څه باوجود مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام په وفا باندې اظهار، په وفاداری باندې سودا د چا سره نه کوو. زمونږ مثال د هغې مرغۍ دی، کومې مرغۍ چې ابراهیم خلیل الله علیه الصلاة والسلام د نمرود په اور کې ولیدو، نو د دریاب نه په خپله مخوکه کې یو قطره اوبه راوچتې کړلې او په هوا کې ودرېدله په ډېره لرې فاصله کې، ځکه د نمرود اور ډېر ګرم اور و او ظاهري حالت داسې و چې ابراهیم خلیل الله دغه اور ته ورتاو کړی شوی و. د مرغۍ دا منظر لیدلی و، دا لاړه او د دریاب نه یو قطره اوبه په خپلې مخوکه کې راواخیستلې او د اور د پاسه ودرېدله. وی اللهم فاشهد، کریمه ربه ته ګواه شه، زه معمولي مرغۍ یم، زما د مرغۍ په مخوکه کې چې کومه قطره اوبه راتللې زما په وس کې هم دغه وه. ما ته هم پته ده چې زما په دغه یوه قطره اوبو باندې د ابراهیم خلیل الله باندې د نمرود اور نه مړ کېږي. ربه زه تا ګواه کوم، زه ستا دا کائنات او دا مخلوقات ګواه کوم چې زما ستا ابراهیم خلیل الله په دې اور باندې نه دی پیرزو، زما په اور باندې نه سود کېږي، زه پې خفه یم، زه په دې یو قطره اوبو باندې د خپل زړه د خفګان اظهار کوم، زه د خپل طرف نه په دې نمرودي او ابراهیمي صفونو کې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام د صف انتخاب کوم. مونږ او تاسو نن په دغه اجتماعاتو سره خپل رب د وړاندې د دې خبر اظهار کو، الله زما په وس کې دغه ده، زه دغه کولی شم چې راشم او د علماو سره او د دې پتنګانې ختم نبوت سره په لاسو کې لاس ورکم او دې ته زه ووایم چې د الله د حبیب د ناموس دپاره زما بچي قربان دي، زما مور او پلار قربان دي، زما مالونه قربان دي، زما جیدادونه قربان دي، زما ځواني پې قربان ده، زما خولې پې قربان دي، زما وینه پې قربانه ده، زما ژوندون پې قربان دی. زه د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم خفګان نشم برداشت کولی. زه د حشر په میدان کې د دواړو جهانو د سردار مبارک مخې ته کوزې سترګې نشم ودرېدلی، زه خړ مخ نشم ودرېدلی، زه د هغه سره بې وفایي نشم کولی، زه ټوله دنیا د لاس نه ورکولی شم خو زه د مدینې خړې کوڅې د لاس نه نشم ورکولی، زه د ټولې دنیا سره خفګان په سر باندې اخیستلی شم خو زه د مدینې پاک د ښکلو او د هغې ښایستو هستو سره خفګان په سر باندې نشم اخیستلی. نن د امت ډېر کم خلق دی چې د دې طرف نه د خوشخبرۍ کلمات مدینه منورې ته لیږي. د امت لویه طبقه بې وفایۍ کې مصروفه ده،
هغوی د نبی علیه السلام د ختم نبوت د غدارانو سره دوستی په سر باندې اخیستې ده. نبی علیه السلام د دوستانې په ځای باندې د دغه ګستاخانو دوستی په سر باندې اخیستې ده. الله دا نه خوښوي، الله رب العالمین دا نه خوښوي. قرآن کریم کې واقعه الله رب العالمین را نقل کړې ده. د هغې واقعې متعلق الله رب العالمین آیتونه نازل کړي دي. عقبه ابن ابي معيط چې هغه به نبی علیه السلام مبارک ته په ابتدا کې ډېر لوی تکلیف رسولو، او مسلم شریف کې دا حدیث مبارک مې بله ورځ د نظر نه تیر شو. د دواړو جهانو سردار مبارک عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی زه مکه مکرمه کې موجودم. ابو جهل د بیت الله نه غیر چاپیره طواف کو. د دواړو جهانو سردار مبارک یې ولیدلو چې په سجده باندې پروت دی. نو ابو جهل آواز وکړو من یأتینی بصلا جزور، مونږ ته به څوک د هغې علالو شوو اوښانو د هغې هغه ګندګیانې راوړي، د هغې هغه لرې به راوړي، د هغې پریوانونه به راوړي، د هغې هغه کلمې به راوړي. فنزعه على کتفی محمد صلی الله علیه وسلم، چې مونږ یې د دواړو جهانو د سردار مبارک په دې اوږو باندې ورواچو، او د ده دا سر هم دقه شانتې په سجده باندې لاندې پاتې شي، د سر د دې ګندګۍ نه نشي راپورته کولی. وی دا عقبه ابن ابي معيط بدبخته پاڅېدله او ده ووی چې دا خدمت به زه وکړم. دی لاړ او هغه ګندګي راوړله او د نبي علیه السلام مبارک په سر مبارک باندې د پاسه ور واچوله. حضرت فاطمه رضی الله عنها خبر شوله وهي جویریه، او دا په هغه وخت کې ماشومه جنۍ وه. نو دې رامنډې کړلې او د نبي علیه السلام حالت چې ولیدلو نو هغه ګندګي ترېنه لرې کړله او ډېر زیات د غصې اظهار یې وکړو. نبي علیه السلام په هغه ځای کې ډېر زیات د خفګان اظهار وکړو. دغه عقبه ابن ابي معيط څه وخت پسې دا زړه نرم شو او په زړه کې راغله چې نبي علیه السلام مبارک له دعوت او مېلمستیا کومه. د مکې نور کفار هم راوغوښتل، یو دسترخوان باندې د نبي علیه السلام سره کېنول. د دواړو جهانو سردار مبارک د خوراک نه انکار وکړو. عقبه ابن ابي معيط ورته وایي ولې نه خورې؟ نبي علیه السلام ورته فرمایي زه په دې خوړلو نه خوشحالیږم، زما د خوشحالۍ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده. ته کو ما خوشحالول غواړې نو ته کلمه ووایه، زه به ستا مېلمستیا وخورم. دی حیران شو چې کو کلمه وایمه پلار نیکه دین رانه پاتې کېږي، کو کلمه نه وایمه نبي علیه السلام بې ډوډۍ زما د دسترخوان نه پاسي. ما دپاره دواړه د بې عزتۍ خبرې دي. زړه کې فیصله کوي په ژبه باندې به کلمه ووایمه، زړه کې دننه به زما کفر په خپل حال باندې برقرار وي. کلمه یې وویله. نبي علیه السلام مبارک د ده هغه مېلمستیا هغه ډوډۍ وخوړله. چې کله مجلس برخاست شو دی روان دی په لاره باندې، امیه ابن خلف ورله مخې له راځي، د ده نه مخ اړوي. دی ورته وایي ولې یار؟ هغه ورته وایي تا خو نن د نبي علیه السلام دوستانه اختیار کړله، تا زمونږ ملګرتیا پرېښودله. دی ورته وایي د هغه سره مې د زړه نه مینه نشته دی، کلمه مې د ژمې باندې مجبورۍ د وجې نه ویلې ده، اوس هم په خپل حالت د کفر باندې برقرار یم. هغه ورته وایي زما یقین نه راځي، زما به الو یقین راځي چې ستا د دواړو جهانو د سردار مبارک نه نفرت دی او کرکه ده. چې کله هغه را روان یي او ته د هغې په مخ مبارک باندې توقانې توکې، دا بدبخته د دغې غلط دوست دوستانې د پاللو دپاره دې ګستاخۍ ته تیارېږي. د دواړو جهانو سردار مبارک را روان دی، هغه ښکلی او ښایسته مخ چا باره کې چې الله رب العالمین قرآن حکیم کې قسم خوري والضحى واللیل اذا سجا. کله چې د نبي علیه السلام مبارک باندې وحی منقطع کیږي څو ورځو دپاره، نبي علیه السلام خفه کیږي
الله رب العالمین آیاتونه نازلوي والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هغه عظیم ښکلی مخ چې د هغې د سترګو ذکر الله رب العالمین قرآن کریم کې کړی دی. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به. هغه عظیم او ښکلی مخ چې د هغې د ژبې اظهار د ژبې تذکره الله رب العالمین قرآن حکیم کې کړی ده. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه. هغه عظیم او ښکلی مخ چې د هغې د تندي ذکر الله رب العالمین قرآن کې کړی دی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هغه عظیم او ښایسته مخ د کومې متعلق چې حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. یو زمان ور دی ای مخلوقه، یو ستاسو نور دی. زمان نور دا ستاسو د نور نه ډېر زیات ښایسته دی. فإن الشمس تطلع بعد فجر. ځکه ستاسو نور سحر راوخیږي، ماښام پرېوځي، تیاره خوره شي. ستاسو نور چې په کوم وخت کې تیاره راپرېږدي، رڼا ختمه کړي. فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسي طالع بعد العشاء. کوم وخت کې چې د دنیا نور خپله رڼا پرېږدي، هغه وخت کې زما د حبیب د مخ رڼاګانې خورې شي او هغه رڼاګانې شروع کړي. دا عقبه ابن ابي معيط با په خپلو لاسونو باندې چکونه لګوي. یقول دی به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ای کاش ما د نبی علیه الصلاة والسلام سره هغه د دروغو دوستانه خو پاللی وی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش ما د نبی علیه الصلاة والسلام په مقابله کې د امیه ابن خلف دوستی دا نوې غوره کړی. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني وكان الشیطان للانسان خذولا. په ژبه باندې مې کلمه راغلې وه د خراب ملګري زه د هدایت نه منع کړم او ګوره خراب ملګری د شیطان غوندې وي، دا انسان ذلت او رسوایۍ ته رسوي. علما فرمایي دا صورت دا آیاتونه اگر چې د دې واقعې مخصوص متعلق نازل شوي دي، شان نزول یې خاص دی، خو مصداق د دې یوازې خاص نه دی. الله رب العالمین نوم نه دی اغستی. یوم یعد العقبة علی یدیه نه دی ویلي، یوم یعد الظالم علی یدیه ویلي دي. مفسرین فرمایي دې طرف ته الله رب العالمین اشاره کړې ده. څوک چې هم د دواړو جهانو د سردار مبارک په شان اقدس کې په خپل قول او فعل او تحریر او تقریر سره ګستاخي کوي، هغه به د عقبه ابن ابي معيط په صف کې د حشر په میدان کې ولاړ وي. خپلو ګوتو باندې به هغه چکونه لګوي. او څوک چې هم د دغه ګستاخانو په کومه زمانه او په کومه خاوره په کوم دور کې حمایت او ملګرتیا کوي، هغه به د امیه ابن خلف غوندې په دغه صف کې ورسره ولاړ وي. الله رب العالمین عام آیت د دې دپاره ذکر کړلو چې ټولو ګستاخانو ته شامل شي، ټول د ګستاخانو د هغې حمایت کوونکو خلقو ته شامل شي. نن تاسو ته پته ده د پاکستان قوم په وړمبني ځل باندې په دوو ډلو کې تقسیم شو. په پاکستان کې چېرته د خلقو ترمنځ تفریق او جداوالی دا په ناموس رسالت باندې نه و راغلی، دا په ختم نبوت باندې نه و راغلی. د پاکستان تاریخ په دې ګواه دی چې په سن 1974 کې حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د امت مسلمه د نماینده په حیثیت باندې د ختم نبوت متعلق قانون سازی کوي او د مسلمان په تعریف کې لیکي مسلمان به هغه ته ویل کېږي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین منی او د مرزایی او د قادیانی او د لاهوري ګروپ سره تعلق نه ساتي. نو په هغه وخت کې پاکستان پیپلز پارټي د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په حمایت کې وه، پاکستان مسلم لیگ د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په حمایت کې وه، عوامي نیشنل پارټي د حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه په حمایت کې وه. دا د پاکستان د آئین هغه ترمیم دی چې دا په اتفاق رائے سره د پاکستان سیاسي او قائدینو
د اسمبلی نه او د پارلمنټ نه منظور کړی دی. زما محترم ورونو په ناموس رسالت چرته قوم نو تقسیم شوی، په ختم نبوت باندې چرته قوم نو تقسیم شوی. نن ډېر په افسوس سره زه دا خبره کوم خلک چې زما په پارلمنټ کې ناست دي هغه د ګستاخانو حمایت کوي. کوم عوام چې د پارلمنټ نه بهر دي کو هغه د هر طبقې سره تعلق ساتي، کو هغه د هر فکر سره تعلق ساتي، کو هغه د هر سیاسي ډلې سره تعلق ساتي، خو د هغې په ژبه باندې د ختم نبوت زنده‌باد ناره ده، د هغې په ژبه باندې د ناموس رسالت زنده‌باد ناره ده، او د هغې په ژبه باندې دا نارې لګي چې د مدینې سرکاره، د مدینې جانانه، که زمونږ په وجود باندې ستا د ناموس حفاظت کیږي، زمونږ جسمونه حاضر دي، که زمونږ په وینو باندې ستا د ناموس حفاظت کیږي، د مدینې جانانه قسم په رب العالمین چې یو قطره د وینې زه مقدسه ګڼم چې ستا د ناموس د حفاظت لپاره استعمال شي. صلوات والسلام په عزت او حرمت باندې مړ کېدل دا عین ایمان دی. سرے مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے، ڈراتا ہے مجھے دارو رسم سے کیا اے ناداں، نبی کی عشق میں سولی پچڑنا عین ایمان ہے. دا مونږ فخر ګڼو د خپل ځان دپاره. هغې ځوانۍ ته سلام پیش کوم، هغې وینو ته سلام پیش کوم، هغې وجودونو ته سلام پیش کوم چا چې د خپل حبیب پاک صلی الله علیه وسلم د ناموس د حفاظت لپاره د دنیا نه رحلت کړی دی. دا د ابوبکر صدیق د قافلې ملګري شو، دا د حضرت عثمان ذوالنورین د قافلې ملګري شو، دا د حضرت علی المرتضی د قافلې ملګري شو، دا د حضرت عمر فاروق د قافلې ملګري شو، دا د هغې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د قافلې ملګري شو. چا د وړاندې چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من لکعب ابن الاشرف فانه قد آذى الله ورسوله. دا کعب ابن اشرف ما ډیر تنګي، دې زما ډیره ګستاخي کوي، دې شعرونه جوړوي، زما خلاف یې جوړوي، هغه مسلمانانو کې خوري. ای صحابو تاسو کې به څوک کعب ابن اشرف جهنم ته ورسوي؟ محمد ابن مسلمه رضی الله عنه فرمایي دا الله حبیبه دا به زه کومه، دا لاټري زما راختلې ده، دا غازي ناموس رسالت به زه جوړېږم. د الله حبیبه ما ته به صرف لږ اجازت راکې، زه به د کعب ابن اشرف سره حکمت کومه، زه به دې په خبرو کې راټینګوم. نو که ستا اجازت وي او زه خلاف واقع خبره وکړم، نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي فقل ټیک ده، ما د طرف نه تا ته اجازت دی، خلاف واقع خبره وکړه، دې د خپل حکمت او د تدبیر د لاندې خپل مټ د لاندې راوله. د لاړ کعب ابن اشرف سره کیني، ورته وایي و یاره زما او ستا خو ډېره زړه دوستانه وه، تا ته یاد دي هغه فلانکي سفر کې ما او تا ملګري وو. هغه ورته وایي او که نه، نو دی ورته وایي د نبي علیه السلام مونږ په زکاتونو او صدقاتو باندې ډېر تنګ کړو. هغه ورته وایي لا صبر کوه نور به مو هم تنګ کي. نو دی ورته وایي وی زما څه قرض پیسې پکار دي. نو کعب ابن اشرف یهودي ورته وایي ګستاخ، وایي ته به زما سره څه څیز په رهن کې کېدې، په ګاڼه کې به را سره کوم څیز کېدې؟ نو دی ورته وایي چې ته څه غواړې؟ هغه ورته وایي وی خپلې بیبیانې را سره په رهن کې کېدوه. دی ورته وایي انت اجمل العرب، ته خو په عربو کې د ټولو نه ښایسته سړی، خپلې بیبیانې څرنګې تا سره په رهن کې کېږدم بیا به مونږ ته واپسي نه کوي. هغه ورته وایي بیا خپل اولاد را سره کېدوه په رهن کې. دی ورته وایي بیا به زمونږ نه یو ماشوم ته خلق پیغور ورکوي چې تاسو خو فلانکي په ګاڼه کې د خپل ځان سره ساتلي وای. نو هغه ورته وایي وایي ته څه غواړې چې په رهن کې کېدې؟ نو دا صحابي ورته وایي یو زغره به در سره کېږدم. نو هغه ورته وایي بلکل ټیک ده. دی ورته وایي ځان سره به د معاهدې د لیکلو دپاره فلانکې او فلانکې او فلانکې راولم. هغه ورته وایي سبا ماخوستن راشئ. محمد ابن مسلمه رضی الله عنه د دریو ملګرو په ملګرتیا کې راځي، دروازه چې ډبوي ماخوستن وخت دی، د نن اواز راځي څوک یې؟ دی ورته محمد ابن مسلمه یم. ښځه کعب ابن اشرف ته وایي وایي د دې اواز نه ماله د مرګ بوی محسوسیږي، بهر مه وځه. دی ورته وایي ان الکریم اذا دعی اجاب، وایي زه خو د دې علاقې مشر یم،
او ما خو کو څوک نیزهبازۍ ته هم رابلي چې زه به ورله وځم دا خو محمد ابن مسلمه زما دوست دی دی چې کله بهر ووتلو څادر یې د خپل ځان نه تاو کړی دی خوشبویي په سر کې لګولې ده محمد ابن مسلمه رضی الله عنه ورته فرمایي وی دا ستا چې کوم دی نو د سر نه ډېره ښایسته بوی ځي دا سر دې لږ رادې خوا که هغه ورته وایي خامخا به ځي زما بیبي په عربو کې د ټولو نه ښایسته ښځه ده او هغه ښایسته خوشبویي په خپله هم استعمالوي او ماله هم لګوي هغه چې کله سر رادې خوا کوي د سر بویي لږ ساعت پس ورته بیا وایي خوښه دې نه ده چې ستا د سر دا خوشبویي بیا بوی کم هغه ورته وایي ولې نه هغه چې څنګه سر ټیټوي دی د خپلو ملګرو ته اشاره کوي دونکم د دې ګستاخ رسول نه سر کټ کړئ او په هغه ځای باندې د ده نه سر کټ کېږي محمد ابن مسلمه رضی الله عنه راضي او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خوشخبری ورکوي د الله حبیبه ما ستا ګستاخ هغه جهنم رسید کو الله اکبر هغه خلک خوش قسمته دی څوک چې د نبي علیه الصلاة والسلام د حرمت او د ناموس لپاره په میدان کې ولاړ وي هغه د محمد ابن مسلمه د قافلې ملګري دي ای رب العالمین ذاته دې مجلس کې ناست کو دا د دیني مدرسو طلبا دي کو دا زموږ عام زمیندار وروڼه دي کو دا د کالجونو سټوډنټان دي کو دا د هر شعبه فکر او مکتبه فکر سره تعلق لرونکي خلق دی الله رب العالمین مونږ ستا د حبیب سره مینه لرو او مونږ د هغه ګستاخي د پاکستان په خاوره نه په دنیا کې په یوه خاوره باندې هم نه برداشت کوو داسې دا وکړه نه ده مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام ګستاخي نه برداشت کوو او چا چې ګستاخي کړې ده او د هغې په حمایت کې نن زما چیف جسټس سے فیصله کړې ده او بیا زما وزیر اعظم صاحب مونږ ته دمکي راکوي وی ریاست به ستاسو خلاف په ایکشن کې راشي دا ریاست ستا د پلار ریاست نه دی دا د عاشقان رسول ریاست دی دا ریاست دوه دیرش ماشومان او زنانه او ځوانان په شهادت باندې رسیږي ستا په خوله باندې د هغې د مذمت دپاره یو لفظ نشته دی زه د هغې کشمیر میندو خویندو ته وایم د پاکستان وزیر اعظم دا الیکټډ وزیر اعظم نه دی دا سلیکټډ پپټ وزیر اعظم دی دا زمونږ د جذباتو ترجمانی نه کوي ای زما د کشمیر میندو خویندو انشاءالله ستا لوپټې به دا ځوانان در پسره انشاءالله ټکوي کرتارپور د هغې بارډر د څه لپاره کولاویږي نوم ورکوي وایي د سکانو سره اظهار همدردي کوو ستا چې د انډیا سره دومره اظهار همدردي ده بیا ته د تورخم باندې او بیا ته د افغانستان سره دا بارډر دا ولې بند دی بیا ته د چاینا سره اقتصادي راهداري ولې بند دی ته چې په ګاونډیانو باندې دومره خفه کېږي او ته نوم اخلې ته دا وایې چې دا د ګورو نانک صاحب د پیدایش ځای دی نو دلته به سیکان په اسانه باندې ځي راځي خفه کېږه ما ګورداسپور دا قادیان دی په دې کې قادیانیان پاتې کېږي او د قادیانیانو ترجمان ارمغان داود پرون بله ورځ په خپل سټیټمنټ کې د عمران خان صاحب شکریه ادا کړې ده وایي مونږ د عمران خان صاحب شکریه ادا کوو او را روان کال نه به چې دلته په پاکستان کې کله د قادیانیانو اجتماع کیږي مونږ به هغې ته په ډېر اسانۍ او په سهولت باندې په 45 منټ کې رسیږو ما ته پته ده دا تا د قادیاني نوازۍ د وجې نه دا بارډر کولاو کړی دی خو تا ته دا خبره وخت در رسول غواړم چې دا ستا دا حکومت به ډېرې لنډې ورځې دا به ډېر اوږد نه وي انشاءالله تا چې کوم تارونه چیړلي دي تا چې کوم رډ لاین کرس کړی دی تا د مسلمانانو په زړونو کې خنجرونه ورننه باسلي دي تا زما هغه عالمان څوک چې د ناموس رسالت خبره کوي تا د هغې په لاسو کې زنځیرونه اتکړی بله ورځ ور واچول او تا میډیا ته ورکړل تا د ممتاز قادري پلار گرفتار کو تا د ممتاز قادري رور گرفتار کو ستا لا زړه یخ شوی نه دی ممتاز قادري د دې ځای نه تا توره مرۍ
په پانسۍ باندې ختلې نبي علیه الصلاة والسلام ته ور ولېږلو. ای بدبخته ستا زړه یخ شوی نه دی. او د مدینې جانان به هم ډېر ګیلهمند وي د پاکستان د حکمرانانو نه چې کله ماته مولانا سمیع الحق صاحب په غوسه مرۍ باندې رالیږئ د پاکستان نه هغه مخ کوم مخ ته چې ما دعا کړې وه چې نظر الله خدایه دا تر و تازه ساتې هغه مخ تاسو په چړو چاقوانو باندې زخمي کوي او مالی رالیږئ. دا ستاسو څنګه پاکستان دی چې ماله تحفې راځي د لاشونو، ماله تحفې راځي د غوسو غوسو مرو، د چاڼ شوو ګولو باندې د سینو. نو ماته د نظام الدین شامزی سینه په ګولو باندې سوری شوې را روانه ده، ماته د مولانا نصیب خان صاحب سینه په ګولو باندې سوری را روانه ده، ماته د مولانا یوسف دیانوي صاحب سینه په ګولو باندې سوری را روانه ده، ماته د مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه هغه ښکلی وجود، هغه ښایسته مخ چې هغې د قرآن او د حدیث سره ټول عمر تیر کړی و، هغه دماغ هغه د ګولو قابل و، هغه په ګولو د سوځولو قابل و. ای د پاکستان خلقو تاسو ماله زما محبوبین هغه چېرته په طبعي موت باندې نه رالیږئ، هغه به په ګولو باندې چلني رالیږئ، د هغې مازغه به تاسو سوځولي د ګولو په ګرمایش باندې، د هغې سینې او زړونه به تاسو خوږ کړي د ګولو په ګرمایش باندې، د هغې مری به تاسو غوسې کړي په چړو باندې، د هغې مخونه به تاسو غوس کړي په چړو باندې. تاسو به زما محبوبین او زما اولیا ماته په سرو کفنونو کې رالیږئ، تاسو یې ماته چېرته روغ مخ نشئ رالیږلی. او مونږ دا وایو ای د مدینې جانانه دا فیصلې زمونږ نه دي، دا د پاکستانی عوام نه دي. پاکستانی عوام علماو له ووټ ورکړی و، پاکستانی عوامو علما په انتخاباتو کې کامیاب کړي وو، او دلته غلا او ډاکوان دي په مختلفو شکلونو کې دي، د قادیانیانو ملګري دي، هغوی د دغه ګستاخانو حامیان دي، هغوی غلا کړې ده او ډاکه کړې ده. دا د پاکستانی قوم فیصله نه ده، دا موجوده پارلیمنټونه او اسمبلیانې دا جعلي دي، دا اصلي نه دي. اصلي پارلیمنټ دا دی زما قائد په سکر کې راوځي 6 کیلومترو پورې طویل ملین مارچ دی، 18 لکه په هغې کې عاشقان رسول د خپلو کورونو نه بهر راوځي. زما قائد د پېښور په کوڅو کې راوځي، زه چې ګورم تا حد د نگاه عاشقان رسول د هغې یو سمندر ورپسې ور روان دی. زما قائد بلوچستان ته ځي، عاشقان رسول د هغه استقبال کوي. زما قائد ارض پنجاب ته ځي، عاشقان رسول د هغه استقبال کوي. د پاکستان خلق د علماو سره دی، د پاکستان خلق هغه د ناموس رسالت سره دی. او انشاء الله مونږ خپلو مشرانو ته وایو، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب مونږ هغه کلمه تا ته دوهراوو کومه کلمه چې حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام د خفګان په حالت کې ولیدو چې یاره د دې انصارو صحابهو خو زما سره معاهده شوې وه چې مدینه کې به ستا دفاع کوو، اوس خو د مدینې نه بهر جنگ جوړ شو چې دوی به زما سره د بدر میدان ته ځي او که به نه ځي. سعد بن معاذ رضی الله عنه پاسی او فرمایي ورته د الله حبیبه زه ستا په مطلب باندې پوه شومه، ته د انصارو د ژبې نه د خپل تایید او د حمایت او د خپل نصرت او د امداد کلمات اورېدل غواړې. لسنا که اصحاب موسی، مونږ د موسی علیه السلام د امت په شانتې نه یو. حيث نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون فوالله لنقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن ورائك ومن خلفك ومن قدامك. نبي عليه الصلاة والسلام تفرمائي ويكتا مونغا دي برك الغمات تبوزي مونغ بخبل أسنا دي أغي السنة دي برك الغمات دي غرور سرو تنبو دا الله حبيبا كتا مونغا پا دي درياب باندي ورچه زمونغ دي قسمي پر رب العالمين باندي مونغا خبلي سنة پا دي درياب باندي هم ورچو. او مونغا داوائيو فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے.
पदे के सड़े फना की गिना पनामू से रिसालत चिकम कुर्बान शू दा फना न दी मुमताज कादरी से फना न दे जमुंग पजुल्म बांधे राज कई आमिर चीमा फना न दे जमुंग पजुल्म बांधे राज कई गाजी आलमुद्दीन फना न दे जमुंग पजुल्म बांधे राज कई मौलाना समीउल हक फना न दे जमुंग पजुल्म बांधे राज कई मौलाना संजान फना न दे जमुंग पजुल्म बांधे राज कई जमा उस्ताद मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई शहीद रहमतुल्लाह अलैह फना न दे जमुंग पजुल्म बांधे राज कई फना फिल्लाह की तह में बका का राज मजमर है जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है हमारे जिस्म जख्मों से चोर सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो खुद अहले तरकिश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है ये बाजी हक की बाजी है ये बाजी तुम ही हारोगे घर घर से मुजाहिद निकलेगा तुम कितने मुजाहिद मारोगे वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।